چې کور والا مې لمونځ نه کوي، ډېر نصیحتونه مې ورته کړي دي خو بیا هم نه کوي، آیا و هغه ته طلاق ورکول ثواب دی او که نه دی؟ زه اوس د ځان سره وساتم که طلاق ورکم؟ محترمه، طلاق ورکول خو د دې علاج نه دی. که چیرې ته طلاق ورکې، کیدی سي اوس خو خالي لمونځ نه کوي، بیا په نورو ګناهونو کې مبتلا سي. پکار دا ده ته و هغه ته نصیحت وکړې، خبرې ورته وکړې او د هغه دپاره دعاګانې وغواړې، نفلونه ورته وکړې چې یا الله و دې ته هدایت وکړې، زړه یې د لمانځه و طرف ته راواړوي. طلاق ورکول د ثواب کار نه دی. فتاوا قاسمیه جلد نمبر 14 صفحه نمبر 146. هغه هم دا لیکلي دي چې پکار دا ده چې هغه پوه کړي او پر لمانځه نه کولو باندې تنبیه ورکړي، خو طلاق ورکول ضروري نه دی. په حواله سره شامی جلد نمبر 9 صفحه نمبر 611 او هغه لیکلي دي وایي که چیرې دغه لمونځونه چې نه کوي د دې زنانې اولاد هم موجوده دي، نو بیا طلاق ورکول خو بیخي غوره او بهتره نه دی، ځکه دا طلاق په خپل ځان کې امر مبغوض دی. نو باید ځان ځین وساتله سي، دغسې نصیحت ورته کوه، دعاګانې ورته کوه چې الله پر سیده لار باندې راولي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.